بسند متصل إلى أمير المؤمنين من حديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال عن هشام بن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم والتقوى أجر عظيم قالت لعبة يا ابن أختي كان أبوك منهم زبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد فانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يثب في إثره فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهم. حضرت پیغمبر علیه السلام چې د احد واقعه تېره شوه موږ تاسې که ترجمې کړي دلته 2 آیتونه دي دواړه څوک په دا یوه غزوه حمل کوي څوک په 2 غزوه مشرکین چې لاړ حمراء الاسد علاقې ته چې ورسېده نو پښیمانه شوه چې ولې مو دغسې عود وکړو بیرته د مسلمانانو قهرمانان کسان شهیدان شوه یا زخمیان شوه خو موقع وه چې ټول به ختم کړي وای درځي چې بیرته ور وګرځو بعضې ویله چې نه داسې نه چې دا دی شهیدان زخمیان کورو ته لاړ هغه پاتې خلک چې جنګ ته نه و راغلي طبعا د قومیت په لحاظ باندې خو هم سړي ته خوشکه ورځي که د اسلام په بنیاد نه وي بعضې پکې منافقین و که نه پاتې شوه خو د قومیت د وجې نه داسې نه وي چې دا ګټلی جنګ بیرته رانه د لاس نه وځي اختلاف جوړ شو خدای پاک زړو ته ډار ور واچوه هلته نبي علیه السلام ته حال راغی چې دی بیرته راوګرځېده نبي علیه السلام اعلان وکړو چې څوک به په دغه کفارو پسې وځي خو وځي به هغه څوک چې پرون په احد کې وو منافقین نه د قربانۍ د صحابهو ته سړی وګوري داسې صحابه 14 ځایه زخمیان وو خو په دغه جنګ کې بیا ووته پټۍ یې نه وکړې نه ځایه زخمیان 11 ځایه زخمیان 14 ځایه زخمیان وای پټۍ یې ونه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو دستو دی په تعقیب سې ووته هلته خدای پاک د هغو زړو ته ډار ور واچوه چې دی پسې ورسېده هغه لاړه وتښتېده خدای پاک د دوی په منقبت کې آیات مبارکه نازل کړه چې اجر عظیم غټه وعده الله تعالی ورکړه چې هغه د جنت هغه اعظم او لوی لوی انعامات باب من قتل من المسلمين يوم احد منهم حمزه بن عبد المطلب واليمان والنضر بن انس ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم قال حوله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال من عمل حي من احياء العرب اكثر شيئا اعظم يوم القيامه عند الانصار قال قتاده وحدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بإمامة 70 ويوم اليمامة 70 قال وكان الإمامة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على هدي أبي بكر يوم سلمة الكذابي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن أبي شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر آخرا بالقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه إلى أحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما أخذ جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركيه أو ما تركيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رجع وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن عبودة عن جده أبي بكر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فارتفع صدره فإذا هو ما أصيبه من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن عبد عن خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنع من مضاء ذهب لم يأخذ من أجره شيء كان منه مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا وطينا بها رأسه خرجت رجلاه فإذا وطي بها رجلاه خرج رأسه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر أو
وقال ألقوا على رجليهم اليسرين ومنا عینات منا من عينات له ثمرته فهو يجبها. په احد کې چې کوم کسان شهیدان شوي دي د بعضو نومونه واخیستی شوه خو دلته ویې چې په عربو کې ډېر شهیدان او په قیامت کې ډېر عزتمن خلک به انصارو نه بل څوک نه وي ځکه خو شهیدان په دې کې ډېر شوي دي قتل منهم قتلنا قتل منهم يوم احد 70 ويوم بئر معونه 70 ويوم يمامه 70 اکثر ځای کې اویا نفر د دین شهیدان شوي دي خو د احد واقعه خو شروع د اخو نبی اسلام په خپل کې شریک دي بئر معونه واقعه هم د نبی اسلام په وخت کې را روان باب کې ورسته ذکر کیږي او د امامي واقعه د صدیق اکبر په وخت کې چې مسلمه الکذاب د نبوت دعوه په کارا شروع کړه او بیا صحابه مبارکین او تابعین د مقابله ته د صدیق اکبر په حکم وروته التم سخت جنگ شوی د اویا نفر د انصار مبارکین شهیدان شوی دي او بیا په دغه احد کې نوې خبره بله ده چې دوه کسان نبی علیه السلام په یوه جامه کې جمع کول عدت څه مطلب ده داسې نه چې لوڅ لغړ په دوه نفره په یوه جامه کې یو ځای کول مسنون کفن د نارینه دپاره څو دي درې هر سړي خو درې جامې نه درلودې نو داسې وکړه لکه د ملګریو باندې چنده څادر لنګ د یوم شته د بلم شته خو درېیم نشته بیا به یو څادر د دغو ژوندیو ملګریو دا راواخیست دا دواړه بیا په یوه څادره کې پټ کړه نو درې کفنه به شوه دوه خو خپل و درې به شوه حتی دغه ور ختم شو هغه خپل کفنونه ورپاتې شوه چاته حتی یو کفن ورپاتې شو لکه وروسته چې راځي چې په سرګړیو باندې پښې ورپټې کړې دا وایي د سنتیت دپاره چې سنت مقام پیدا شي دوه نفره په یوه څادره کې خو د علم احترام ته وګورو قدر ته وګورو عزت ته وګورو په دغه مړیو کې نبی علیه السلام چې دا دوه نفره وو په یوه څادره کې خو په یوه قبر کې دفن کېده په دغه کې به یې پوښتنه کړه چې چا قرآن ډېر زده کړی او هلته اقرا د دی اعلم د دی و چې چا به قرآن ډېر زده و خو علم د قرآن و علم به دغه ډېر و چې اشاره به ورته وشوه په دغه دوه کې د دغه علم زیات و هغه به یې قبلې طرف ته مخته کوه دا مخته توب او شاته توب لا تقدم بین یدی الله ورسوله سورت حجرات مبارکات د آداب و مسائل چې وګورو په لیار به هم تر قدرمن سړي مخته نه ځي په قبر کې هم ګورې هغه علم به چې چا زیات و هغه یې د قبلې طرف ته مخته کوه تقدیم یې هغه ته ورکوه او دلته وی چې دی د وینو سره خک کړی شوه لمونځ یې په ونه کو او غسل یې ورنه کو شهید ته غسل نشته الا که د جنابت په حال کې شهید شو بیا خو غسل شته لکه حضرت حنظله رضی الله عنه د جنابت په حال کې شهید شو ملائکو غسل ورکړو یا کانکای شهید شي چې بالغ نه وي دغه ماشومان چې د بمبارو کې د موږ تاسو وطن کې شهیدان شوي دي دغو تم غسل شته کانکای شهید شو جنوب شهید شو حائزه شهیده شوه دغو ته غسل شته یا جنگ د ځای نه ژوندی نقل شو وروسته بیا شهید شو غسل شته خو په معرکه کې د جنگ په ځای کې شهید شو د تداوی علاج ملاج ونه کړه د دغه ځای نه ژوندی نقل نه شو دنیایي امورو باندې راحت وانخیست د دغه بیا یو عظیم نعمت الهي دا ده چې د خپلو وینو کالو سره یې چخک کې په قیامت کې به دغه د ده په شهادت شاهدي ورکوي رنګ به یې د وینو وي بوی به یې د موشکو تر پورته کېږي نو د جنازې خبره ده جنازه کې نن را روان ده اول ورځ مو ویلې د اته کلونه بعد جنازه په احد کې وکړه کنه خو ما درته ویلو چې بیا وروسته روان د صلاته علی المیت دعام نن را روان د صلاته علی المیت او چې جنازه وشو څه مخکې څه شاته وشو بیرته په شهید نور دا چې دوی چې په شهید نه کېږي ځکه شهید خو مغفور ده وینه اول څاڅکې چې رګېږي خدای پاک دته ګناهونه معاف کوي حقوق الله حقوق العباد نه موږ علت د جنازې خدا نه ده چې تا په جنازه د وبخل شي د اسلام حق د شفق حق د مسلمان په مسلمان باندې کني په نبی علی السلام بیا ولې جنازه کړه په کنکیو ماشومان ولې جنازه کیږي چې نفس پیدا شي د خلینو یو غوږوزي جنازه شته په کنهشته ګناشته یان بیا وګناشته نو جنازه کیږي او
حضرت جابر رضی الله عنه قبلګاه مبارک حضرت عبدالله چې شهید شو نو دوی وی چې زه بیا ورغلم خو پرون مو ویل چې شپږ خويندې یا نه خويندې ورپاتې شوې مسکنات هم ډیر وو نو ما ژړل د مخ مبارک په میلوڅ کو صحابه منه کولم چې ما ژړا یا مخ مالوڅ و پیغمبر علی السلام غږ نه راته کو صرف دومره ویلې ولې ژاړې دلته خدای هغه عظیم مقام ورکو چې ما لید چې ملائکو تر یوه وخت چې تاسو جنازه در راپورته کوله او خپل وزرونه په غوړولې و چې په شهید باندې لمر ونه لګيږي اسوره په دنیا کې په دې باندې کړی و نو دومره عظمت چې خدای پاک چاته نصیب کې پیغه ولې ژاړي د ابدي ژوند او د پانی ژوند په باندې کې باید سړی مقایسه وکړي دلته به کراته ژوندی پاتې ویم خلاص کاله به نور ژوندی و بالفرض کا او چې شهید شو په آخرت کې به ماته هم شفاعت دی کوي دا بل چې نبی علیہ السلام هغه خوب لیدلی و بیا هغه د خوب تعبیر کوي دلته اوس نوی ټکی والله خیرون مرفوع ذکر کوي والله خیرون دغه څه معنا ده دلته وایي یا معنا والله عنده خیرون یا ثواب الله خیرون بیګال ته الحمدلله خلیفه صاحب د طالبانو مجبوریتونه د غسل خانو راته ذکر کړه موږ خپل واس کو نور خو خدای پاک سړی په خپل واس باندې نیسي چې څومره مخاري دی هغه تاسو وینئ چې شپه ورځ مې وکړ یقیني د ما ورېرونه لیونتوب ته ځای ته رسېږي ما خو دماغي ډېره ده ورسره دی سهار وځي تر ماخوستنه لګیا دا نور مولي صاحبان دغسې لګیا د مدرسې ټول اراکین په دغه کې دي نو ما ویله چې اوس د دغو دپاره بندوبست چې شي وکړو اخر وای څه وکړو نو الماخوستنه بعد دا ځای وکړ مالک نور نه عاجل یو اته یا لس غسلخانې به په دغه دور کې دستي جوړې کړو ګرمي ده څوک د ګرمي د وجه نه غسل کوي څوک احتلام ورته پیدا کېږي نو دا خښتې دغه ته واچولې انشاءالله مزدوران چې را پیدا کړي نن یا سبا به داسې کار په شروع شي به هر تقدیر دا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه خوب تعبیر کوي ثواب د خدای خیر ده په احد کې خو شهیدان راغله خو شهیدانو ته چې کوم ثواب خدای پاک په آخرت کې ورکوي هغه خیر ده که د دنیا ژوند خیر و چې شهید شو خیر ده ثواب د الله د دوی لپاره دا خیر ده او د وروسته روایت کې حضرت خباب وایي چې موږ هجرت وکړو د الله رضا مو مطلب و نو د الله د وعدو موافق اجر مو په الله واجب و وجوب علی الله خو نشته وجوب من الله خو بعضې مسلمانان د موږ ملګري په داسې حال کې لاړ چې د دنیا د نعمتونو هغه اجرت نه هېڅ شی هم حاصل نه کړ ټول ثواب یې آخرت ته پاتې شو چې د هغو د جملې نه حضرت مصعب ابن عمیر هم و چې شهید شو دومره شی نه و چې ټول بدن یې په پټ و یو څادر و چې سر لوری به م پټ کړو پښې لوڅېدې چې پښې به م پټې کړې سر پیغمبر علیه السلام ویلې د سر لوری په پټ کړئ په پښو یې واښه ور واچوئ او بعضې خلک بیا داسې دي ومن من اینعت له ثمرته د چا میوې پخې شوې فهو یحدبها اشقي پرون مو ویل حضرت عبدالرحمن ته روژه ماته یې کېښی هغه حال ور په یاد شو د ژړا د وجې نه یې مړۍ پرېښوه وی نه خوړه صحابه په ډیروالي د دنیا خفه کېده چې د دنیا کې مو خدای د نعمتو د عبادتو اجر راکړو د آخرت اجر مو کمیږي موږ خو دا خواهش ده چې هسې را ډېره شي او یو به دغه فکر و نو دلته هم دی دغه افسوس کوي هغه ښه و چې په هغه وخت کې شهید شو د دنیا نعمتونه یې نه و خواړه نو نعمتونه ثوابونه یې ټول آخرت ته پاتې شو او موږ خو د دنیا راحتونه حاصل کړو چې څومره راحتونه د دنیا ډېرېږي هلته به ثوابونه د آخرت دا کمیږي قال هو عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت ما بين لابتيها
وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عتبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل وحد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى موت الان وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. د احد د غره په سیمه کې جهاد غوندې عبادت شوی ده. اوس د غره بیان کېږي، د احد مبارکه بیان کېږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم احد مبارک ته اشاره کوي، دا یو غر د دی د موږ سره محبت لري، موږ د ده سره محبت لرو. دوم روایت کې حضرت انس رضی الله عنه د سفر نه را روان وو چې مدینه منورې حدودو ته رانږدې شو، د احد غر ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام ویل دا یو غر د موږ سره محبت لري، موږ د ده سره محبت لرو. او بیا پیغمبر علیه السلام وی ای رب کریمه ابراهیم علیه السلام خو د مکې معظمې دپاره دعاوې کړي، د مکې معظمې د حرم حدود معلوم کړي. زه د مدینې منورې د دواړو طرفو لابتین دوه طرفونو خوړونه دغه مابین په باب کې دعا کوم چې دام داسې ثواب مقام جوړ کړي لکه حرم شریف چې جوړ. اوس دا چې د احد مبارک د موږ سره محبت لري، موږ د ده سره، بعضې خلک په دغه کې تعویل کوي، وایي چې د احد نه مراد اهل د احد مراد دي، د اهل د احد نه مراد انصار مبارکین دي. ځکه د مدینې منورې باشندگان هغه وو، هغه د موږ سره محبت لري، موږ د ده سره. لیکن وایي دغه تعویل چې څوک کوي چې دا کرامتونه نه مني، دغه خلک دا تعویلونه کوي، وایي دا صرف د لفظ ده، د خپل معنا حقیقي نه بلا ضرورت. ضرورت ده چې مجاز ته اهل باندې اخلي، ولې په ظاهر نه حمل کوي. خپله دا غر د موږ سره محبت لري، موږ د ده سره محبت لرو، موږ کې خو انصار هم ورسره دي. او الته قرآن ته وګورو، هر شي کې حیات خدای پکې ښی ده، و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. الته موږ حدیث ته وګورو چې پیغمبر علیه السلام، صدیق اکبر، حضرت عمر دا په احد مبارک باندې سره جمع شو. احد د خوشحالۍ نه په حرکت شو. نبی علیه السلام ورته ودرېږه، احد په تا نبي ولاړ ده، په تا صدیق ولاړ ده، او په تا شهید ولاړ ده. کله دوه ذکر کېږي، حضرت عثمان ورسره د شهیدان ولاړ دي، کله ډیر صحابه ورسره دي، علی پتا نبی د صدیق د شهید اسم جل ذکر کوي. هجرت چې کوي مکې معظمې نه هر غر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زارۍ کوي چې ما ته مه راځه، چې داسې نه چې د ما په څنګ کې کفار تا ته ضرر در ورسي، بیا به خدای پاک د ما نه پوښتنه کوي. خو صبر غر نارې ورته الیه یا رسول الله ما ته راځه. د غرونو نوم لري، یو غر بل غره ته غږ وکړي، په تا داسې څوک تېر شوی دی چې د الله ذکر کوي، وایي چې هغه ورته چې او دغه غر د حرکت نه په خوشحالۍ نه په حرکت شي. دا د کشف واقعات خو ډېر دي، خو حدیث دا د حدیث دا په حدیثو کې ولې مځکه سړی نه پېژني، اسمان یې نه پېژني. په ما بکت علیهم السماء والارض، قرآن وی په کافر نه اسمان ژاړي، نه مځکه، په مسلمان اسمان هم ژاړي، مځکه هم ژاړي. موږ ته حدیثونه نه دي را روان چې په قبر کې سړی کېږدي، که نیک عمله انسان و، د سوال او جواب د ملایکو نه وروسته دا قبر بیا ورته ویي. څومره خلک چې په ما باندې بېسیره په دا مځکه ګرځېده، په ټولو کې ته په ما ډېر ګران وې. نن چې د ما میلمه شو ته ګوره چې اوس زه څه در سره کوم، دومره ورته لوی شي چې څومره یې سترګې نظر لګېږي. او که بدعمله انسان وي، دا قبر ورته ویي په ټولو خلکو کې ما یې تا نه ډېر بد راتله، نن چې خدای پاک د ما په لاس راوستې، اوس ګوره چې څه در سره کم. پیغمبر علیه السلام یې دا قبر د یوه طرف نه بل طرف نه په راشي، دا لاس مبارک ګوتې داسې کوي، دا پښتۍ یو په بل کې داسې سره ننباسي. په مخ د مځکې چې څومره خلک ګرځېده، ته را باندې ګران وې، د تا نه مې بد کېده، خو پېژني. دا موږ ته مړلی دی کېږي، د الله په نس خو ژوندي دي. نو وایي په خپل ظاهر باندې دا غره محبت کوه د موږ سره. موږ یو واقعه د یو مسلې په لحاظ باندې ما ته څوک راغله، هلته دیره کې یو عالم راغی چې موږ په کلي کې یو حاجي د احد نه تیږه راوړې ده د برکت دپاره. تیږه یې راوړې ده، د احد د غره مبارک تیږه یې راوړې،
خو اوس پیښه دا ده ماته مسلې ته ماته راغلی پوښتنه چې اوس موږ څه په وکړو دا تیږه په کوټه کې ایښي یو ساعت بعد لکه اوښکې چې د انسان روانې شي داسې اوبه ته راوځي روانې شي بیا یې پاکه کړو دا تیږه وچه شي بیا لږ څه چې وځي بیا لکه اوښکې چې روانې شي نو ما ته ویل مالې ما خو نور سره نه خلاصېږي کېدای شي په پیرحقت یغ ځای باندې خفه وي بېرته یې ولګوي کوم حاجیان چې یا عمرې ته چې څوک ځي چې احد مبارک ته بېرته یوسي وچه تیږه په کور کې وایي دغسې لکه اوښکې چې روانې شي د تیږې نه یکدم اوبه روانې شي بیا یې وچه کو پاکه کو بیا دغسې کیفیت وي نو غر د موږ سره محبت لري او موږ د دغه غره مبارک سره محبت لرو او دا بل روایت کې چې ما ویل چې نن راځي نبی علیه السلام 8 کاله بعد احد مبارک ته لاړ په شهداو باندې لمونځ وکړو صلاته علی المیت دعا نه لکه جنازه چې کېږي په یو ترتیب باندې وکړه نور دغه موږ مسله ده چې مړی ښخ کړي بې جنازې چې تر څو بدن نه یې خراب شوی ته جنازه پکړی شي لکه موږ فقه شریف وایي ګرمۍ موسم د ساړه موسم فرق په ګرمۍ کې وجود زر خرابېږي نو د 3 ورځو نه بعد بیا جنازه نه پکېږي په ساړه کې زر نه خرابېږي 2 ورځو پورې چې تر څو د لنډه دا د یقین وي چې وجود نه د خراب شوی تر هغه وخت بیا جنازه پکړی شي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیرته راوګرځېدو او خلکو ته یو نوع تنبیه ورکړي چې ما شپې نږدې دي نور زه د دنیا نه ځم زه د تاسو دپاره فرت یم او حوض کوثر اوس هم زه وینم د دغه ځای نه یې وینم او ما ته چابیانې د خزانو د مځکې راکړی شوي دي دغه کې وایي اشاره د دې ته دا فتوحات چې وروسته راغله نبی علیه السلام ته خدای پاک زیری ورکړی و وعده شوی وه نو خزانې دغه د روم او د کسرا او د قیصر دا شیان به ټول د ما د امت په لاس باندې راځي یو ځای کې بیا موږ تاسو ته کتاب الجهاد کې دغه حدیث مبارک را روان ده هلته لیکي وایي د دنیا ټول معدنیات چې نن رالوچېږي دا خو په هغه وخت کې لا موجود و د دغه مځکو د خزانو چابي نبی علیه السلام چې د ما سره دي ما ته الله راکړي دي دا ټول وایي د د خزانو نه موږ خوراک کوو الله دته ورکړي د خزانو نه موږ خوراک کوو خو حضرت پیغمبر علیه السلام صحابه مبارکینو خو وخت مسکنت تیر وو یو ته وی زه په تاسو په دې نه ډارېږم چې مشرکان بشي د مانه بعد خو په دغه ډارېږم فتوحات او زیر خوراغه چې مفاتيح د ما په لاس دي چې دنیا محبت په مزلو ته ولوي دا به مغر کې خدای مې دی وساتي حب دنیا رأس كل خطيئه چې د دنیا محبت پر کې راغی ارسل عرش ختميږي الله ناراضگي ولې کوي پر زکات نه ورکي خو دنیا سره محبت ده حرام خوري د دنیا سره محبت ده سود کوي رشوت خوري چې څه ګناه دا ټول د دنیا د محبت وجه ده چې محبت د دنیا نه ولې د خدای پاک دښمنۍ ته ځان برابرې باب الرجيم والعلم والزكوان والمعاملة وحديث عن المنكر وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعض أحد وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معبد بن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عنه وأمر عليهم عاصمة بن ثابت ووجد عاصمة بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فانطلقوا حتى إذا كان بين عصفان وكتبوا لحي من هذيل يقال له بن الإحيان فتبعوه لقريب من 100 كلام فاقتسوا أثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيها نواة فزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يسير فتبعوا أثارهم حتى أتوه يحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى قتل فجاء القوم فأحاط بهم فقالوا لكم العهد والميثاق وإن نزلتم إلينا كان نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما فلا رجل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا رسول الله فقاتلوه خلفهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر من النبي وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استنكروا منهم حلوا أوتار كسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصطدموا فجرروه وعرجوه على أن يصطدموا فلم يقعوه فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى جاءوا بمكة فاشترى خبيب بن الحارث من عبد بن نوفل وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر فمكث عنهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قلت استعار مسلم إذا أجمعوا قبله استعار مسلم بعد بنات الحارث ليستحد بها أعارته قالت فرفضت عن سبيل افتدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما
فزاد بغضا عرف ذاك مني وفي يد موسى فقال أخشنا نقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خير من خبر لقد رأيته يأكل من كفدان وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد فما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحامل يقتلوه فقال دعوني وصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أتروا أن ما لي جزع من الموت لزلت فكان أول من سمى ركعتين كان قتله هو ثم قال اللهم أحسن عددا ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أرسال شبه ممزع ثم قال إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل الجلة من الدبر فحمتهم من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. غزوة رجع ورعل وزكوان وبير معونة وحديث عضل وقارة. دلته مهم شی دا ده چې اصل کې دوی غزوې ذکر کړي. یوه غزوه د رجع ده، بل غزوه د بیر معونه ده. خو عبارات د چې مغلق ویلې دي. د غزوه رجع نه وروسته رعل او زکوان ذکر ده. سړي ته خیال کې دا ورځي چې دا غزوه د رجع د رعل او د زکوان سره شوې ده. او د بیر معونه نه وروسته حدیث د عضل او قاره دا خیال راځي چې دغه قومونو سره د بیر معونه په واقع کې خبره بالعکس ده. د عضل و قاره د غزوه رجع منشدي او رعل زکوان د بیر معونه منشدي. مخته شاته شوي دي دلته ترتیب کې. دومره خبر دا چې دوه غزوات دي په یو باب کې امام بخاري ولې راوړه. وای په دې مسله کې اختلاف ده چې دا دوه د تاریخ په لحاظ څه وخت واقع دي. څوک د دغه دوه غزواتو تفریقه کوي چې دا یوه غزوه په 3م کال د هجرت، دا بله په 4م کال د هجرت. څوک نه دواړه په 4م کال د هجرت. امام بخاري په یو باب کې چې راوړی دغه اشاره کوي چې دا قریب العهد دواړه نږدې سره شوي دي، نو لکه په یو سفر چې شوي وي. که د دریو د څلورو خبر شي وای ممکنه ده د 3م کال په اخر کې، دا بله د 4م کال په اول کې. خو محرم میاشت نه یوه ورځ مخکې د 3م کال اخر ده، د محرم چې داخل شو 4م داخل شو. منشأ د جنگ د هغه دغه لاس کسان چې یو وارې مقصد کې کړی ده، خو هلته دومره تفصیل نه و چې حضرت عاصم خدای پاک شهید کو پکې. د دغه منشأ د جنگ څه وه، دا واقعات څنګه پیښه شوه. نو مخکې موږ تاسو چې ویلي وو نبی علیه السلام لاس کسان جاسوسان ولېږل چې د مشرکینو حال معلوم کړي د مکې معظمې. دلته چې ذکر کېږي د عضل او د قاره قوم خلق راغله، حضرت پیغمبر علیه السلام ته وی د موږ سره څه قاریان ولېږه چې هلته تعلیم د قرآن وکړي د موږ قوم ته. او بیا په لارې خیانت ورسره وکړو چې د یو بل قوم باندې وسپارل، هغو شهیدان کړه. وایي تطبیق دواړه ممکن ده. دواړه کاره نبی علیه السلام اراده وه چې د مشرکینو د مکې حال معلوم کړي، څه کسان ولیږي. د اراده وه چې خلک بیلیږل، هغه د دغه دوه قومو خلک ورته راغلو چې که د موږ سره څه طالبان ولیږي چې هلته موږ ته قرآن وښیي. نو دواړه خبرې وایي سره یو ځای کېږي. دا چې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس لپاره ورسره ولیږل، هلته چې بیا یو ځای ته ورسېده د خبیثانو منافقت وکړو، عهد مات کړو. دنیایي روپۍ موسمو چې ویلې چې حب د دنیا سړی د ایمانه باسي. دغه عجب په لاس راغلی دي چې اهل مکه باندې خرڅ کړو، د هغو بدر کې ډېر مشران مردار شوي دي، موږ ته به ډېرې روپۍ راکړي. نو بن اللحیان پسې خبر کړه، تقریبا 100 کسان غیش ویشتونکي پسې ووته. په لیارې د دوی د خرماو زړې پیدا کړه چې په دغه لیار تللي دي. چې ورنږدې شو فدفد کنکۍ غونډۍ ته ویایي. حضرت عاصم او مرګریو چې شاته لښکر ولې چې په موږ ته را روان ده، دغه غونډۍ ته وخته. دوی راغله غونډۍ یې محاصره کړه او ورته ویې راکوز شئ، په تاسې کار نه لرو، وژنو منه، خو صرف په قریشو مه خرڅوو، روپۍ اخلو. حضرت عاصم ویل زه د کافر په عهد باندې اعتبار نه لرم، زه خو نه کوزېږم.
خو خدای پاک ته وایي چې رب کریمه یو خو دې موږ په حال رسول الله خبر کړي عشق ته د مرګ په حال کې هم رسول الله نه ویریږي کور اهل عیال ته فکر نه ده دوم دعا کې وی الله زه نن د تا د دین حمایت کوم ته د ما د بدن حمایت وکړي چې کافر د ما وجود ته لاس رانه وړي د جنگ شروع کړ دی د شپږو نورو ملګریو سره چې د سره وشي دا 2 نفره دلته شهیدان شو 3 نفره حضرت خبیب حضرت زید ابن دسینه حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنهم دا ورته راکوز شو چې راکوز شو دی هغه مزې د غیش را خلاص کړه د دې لاسونه چې وتړل حضرت عبدالله ابن طارق ول دا د اول غدره مو کو تاسو خو چې کار نه در باندې لرو نو زه نه ځم در سره حال او جودا منظورونه ور سره وکړه کاشکوه خدای نتله به عدالت مبارک پتی ګو وشت پتی ګو شي دا دوی چې بوته مکه معظمه ته حضرت خبیب رضی الله عنه چې الته په بدر کې حارث مردار کړی و دیغه په زمانه خرڅ کړ چې قصه مخکې مې یو موږ تاسو تفصیلی واورېده بیا چې کله دوی فیصله وکړه چې دا به سبا ته بیا یو قتلو به د حرم نه به د باندې باسو هغه جنکی هغه ښځه چې په کور کې د وروسته اسلام راوړی بیا دا قصه کوي وایي ما ته ویل چې چاړه راکړه چې زه د خپل بریتونه په سب کړم ما چاړه ورکړه زه په یو کار چې وتم ما کنکی ماشوم او ورغلی د په ورانه ناسته چې زه ورننوتم چاړه په لاس کې ماشوم په ورانه نو وډاره شوم چې قتل یې نه کړي دی را باندې پوه شو چې موږ اسلام کې غدر نشته کنکی وژل ناروا دي دا نه ورته بیا دا وی چې دغسې نیک بندي مانه دلدلی په لاسو کې زولنې په بازار د مکې معظمې کې میوه نه پیدا کېده او د ده سره د انګور وښکالې دي تازه انګور خوري دا غیبي رزق و چې خدای پاک ورکوه چې کرامت بیا چې دی ویې شهید کوو یې 2 رکعته لمانځه اجازه یې وغوښته بیا ورته یې که داسې وای چې د مرګ خطر نه وای خوف نه وای بیا به تاسې وایې چې مسلمان د مرګ نه وډار شو ما به دا 2 رکعته ډېر اوږده کړي وو ځکه اخرنی راز ده د الله سره معراج ده د مسلمان دپاره او بیا هغه اشعار ویلې دی بیا شهید حضرت زید ابن دسینه واقعا مخکې نه و ذکر دلته شراحو ذکر کړی ده هغه بیا په صفوان ابن امیه باندې چې پلار امیه هلته مردار و پیغه یې خرڅ کړو یو چې بیا کله د ده د قتل اراده وکړه نو یو غلام و د نستاس په نامه چې بیا وروسته په فتح د مکې کې مسلمان شوی ده یخ ته یې په لاس ورکړو چې دا د حرم نه د باندې وباسه هلته یې قتل کړه هلته چې دی ویست چې دی قتلوي حضرت ابو سفیان په هغه وخت کې چې ایمان نه و راوړی د مشرکینو سردار و هغه دغه حضرت زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه ته وایي صفا خبره وکړه په دغه خوشحالیږي که نه چې د تا په ځای نن موږ محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی وای او ته په خپل کور کې وای خلاص وای دی په جذباتو کې راغی ورته دا خو څه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما په ځای قتل او زه خلاص وای ما دې په خدای قسمي که زه په دغه خوشحاله شم چې رسول الله په مدینه منوره کې په خپل کور کې د ده په پښه کې ازغی لاړ شي او زه د ده د پښې په ازغي د مرګ نه بچ شم دا مې ولاکه محبوبه وای ابو سفیان دا خبره وکړه تعجب کوي چې هیڅوک د هیڅ چا سره دومره په مینه محبت کې ما نه دي لیدلي لکه اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم سره داسې عشق داسې اخلاص محبت چې د دغو خلکو د خپل مقتدا سره ده د هیڅ امیر سره ما ډېر امیران او پوجونه یې لیدلي دي د هیڅ مشر سره د خپل کشر دومره محبت نشته لکه د دې چې ده بیا هغه هلته شهید کړو دا شهید په دار باندې زړیږي 40 شپې تقریبا د شاوخوا تر پراته ساتي چې څوک یې نسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه په سره ولېږل چې هغه شهید مراکوز کو دی راغله د شپې چې راورسېده دوی ویده دي شهید مبارک هلته زړیږي نو دی ورلیک شو حضرت زبیر رضی الله عنه د لاس مبارک په زخم یې ایښی ده وایي 40 شپې تقریبا وتلی دي چې د راوینو د لاس د زخم نه لري تازه وینې راووتې بدن یې داسې ده لکه ویده راوایې خست په خپل آسې مخ ته کېښی دوی دواړه را روان شو تر یو علاقې چې را رسېده هلته مشرکینو کې کوم یو ویښ شو چې ګوري چې په پانسۍ باندې حضرت خبیب نشته
نو چغې کړ چې اله مسلمانو خپل شهید رانه وړی د شا د طرف نه په اسانو پسې راسپاره شو اسانه پسې راخوشې کړه کله چې وای رانږدې شو په دې پسې حضرت زبیر رضی الله عنه په دې پوه شو چې اوس یې رانه وړي نو څوکه یې راکوز کوم ځکې ته چې کوز یې کوم ځکه خپله ورته چاک شو د لحد د قبر په شکل باندې دا یې تیر کوم ځکې تیر کوم بدیع الارض ورته ویل کېږي دا کرامت خدای پاک دې دنه درته ظاهر کړ هلته حضرت عاصم رضی الله عنه چې شهید و په هغه غره کې پاتې شو دا قصه چې خلکو د مکې معظمې ته وکړه نو د سلافه په نامه باندې یوه ښځه وه د دې 2 زمن هلته په بدر کې مردار شوي وو او حضرت عاصم مردار کړي وو نو دې اعلان کړی و چې که څوک حضرت عاصم شهید کی یا یې ماته په لاس راکړي 100 خان به ورکوم نو دوی ویلې چې که څوک ورشي اثر یې راپرېږي او دوی وایي قسم خوړلی و چې زه به د ده د سر په کوپرۍ کې شراب چکم چې په لاس راشي د سر په کوپرۍ کې به شراب چکم نو سړي ورولېږل هلته چې دی ورنږدې شوه خدای متعال د ده د حفاظت لپاره چې دعا یې کړې وه چې د کافر لاس ماته نه ورسېږي د غټو غټو غومبسو موچیو یو پوج راغی په دا خلکو خلک یې پسې واخیست بیا وایي دی دا فیصله وکړه چې اوس خو ورځ ده چې شپه شي دا موچۍ لاړې شي بیا به د شپې سر ته پرېږدو هغه الله تعالی وایي باران راوست داسې باران وشو چې د دوی وجودونه مبارکان د دغه ځمکې نه واخیسته بیا چې سبا ته دی ورتله هغه نه و بیا اوبو یوړه د دغه ځمکې نه خدای پاک د هغو حفاظت په هغه طریقه باندې وکړه دا یوه واقعه ځان ته ده چې غزوه د رجیع ورته ویل کېږي او د عقدل او د قاریه قوم د خیانت په بنیاد باندې چلته غوښتنه وکړه هلته بیا خیانت وکړه دا واقعه پیښه شوه او دا بله واقعه بیا د بیر معنا ذکر کېږي دا به ورته پرېږدو تر غزوه د خندق به سبا ته ځان ورسوو خیر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خدای متعال موږ ټولو ته خپل رضا نصیب وګرځي آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځي د ټولو شهداو الله درجات عالیه جنت الفردوس نصیب وګرځي خدای پاک دې موږ د موجوده وخت کې چې څومره شهدا شوي دي الله تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي په کورنۍ باندې خپل خصوصي رحمتونه نازل کړي کورنۍ کې علماء به عمل پیدا کړي خادمان د دین پیدا کړي اولیاء کاملین پیدا کړي خدای متعال څومره مسلمانان چې د شهداو د کورو سره معاونتونه کوي اخلاص کوي خدمت کوي الله ټولو ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب وګرځي خدای دې موږ امیران په موږ باندې مشفق وګرځي په شهداو کورنۍ باندې په یتیمانو باندې مشفق وګرځي د شریعت پایبند وګرځي استقامت د شریعت نصیب وګرځي خدای متعال دې موږ د مدرسې سره چې څومره خلک تعاونونه کوي الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي خدای پاک دې الله د دین کور آبادی خدای دې د دنیا او د آخرت کورونه آباد کړي الله تعالی دې مسلمانانو ته خصوصا طالبانو ته د راحت اسباب برابري الله دې ته د جنت راحتونه نصیب وګرځي د دنیا او د آخرت راحتونه ورته نصیب وګرځي د قبر ژوندۍ د راحتو وګرځي الله خپل کورو کې علما ډیر کې اولیاء ډیر کې خادمان د دین ډیر کې ټول خدمتونه الله په خپل دربار کې قبول وګرځي موږ ته خدای پاک توفیق د ښه خدمت د ښه عبادت د ښه بندگی د ښه تدریس تر مرګ پورې الله په کامل اخلاص نصیب وګرځي الله دې موږ ټولو د خپل عبادت او بندگی لپاره صحت جسمانی او روحاني کامل نصیب وګرځي د امراض جسمانی او روحاني او شفا کامل نصیب کړي نور د دنیا چې څومره مسلمانان موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې رب کریم د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب خزانونو پوره کړي موږ په هر عمل کې اخلاص او د تا رضا نصیب وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمته.